پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سیرت طیبہ په مناسبت دے غزوہ حنین واقعہ آغاز شروع او په غزوہ حنین کی دے حوازن قبیلے کہ کم بندیونو دیاغوی دے تقسیم متعلق خبر وشوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوازن قبیلہ روغلا نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دوی لا خپل کسون ویر کړل او نور مولونا نبی علیہ الصلوۃ والسلام آغا تقسیم کړیو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حنین کې چې کم مولونا تقسیم کړیو دا تقسیم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر عجیب کړو توزا په توزا د مکه فتح شوی وا توزا مکه فتح وا او د مکه خلق توزا په توزا باندې ایمان یې وروړیو خود دغه خلکو ایمان په شک کیو په خمو مینون یا نو جوړ د زړه ایمان نو وروړی په ایمان کې محکم شوی نو دویم دا د مکه خلق د مسلمانانو سره ډیر جنگیدلی وو نو د مسلمانانو د لوسا د دوی مړی شوی وو د چا ورور د چا پلور د چا ترا هغه قتل شوی وو نو د مسلمانانو سره د دوی په ځړنه کې عاصم کینا غوستا کیوا بل طرف لا مکات فتح شوا نو ډیر ویلی و چې مونږ اسلام قبول کا خدا اسلام یې په شک کې وو زړونه یې محکم شوی نو او دغه په شریعت کې مؤلفه القلوب یې چې ایمان یې نوې وروړی وي د اسلام په طرف باندې ارمایلوي خو ایمان د دوی په زړونو کې لیا محکم شوی نه وي نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د علامت شروع کړو د دغه تقسیم یې شروع کړه نو په دغه خلکو باندې تقسیم شروع کړو د پیغمبر مطلب داو چې د دوی ډېر تاوانونه شوي دي پدرونو کې موږ لکینا غوستکیرو اسلام یې پدره کې محکم نه رہی اوروشا مول دولت ویر کا خېګړه وسو کا چې دا خلک په اسلام کې محکم شي نو پیغمبر علیه السلام مولونه ویر کړل او څه په عجیب انداز باندې چاله سلسل وخون چاله 200 وخون چاله 300 وخون دا یې ویر کړل او په بخاری کې روایت ته مفهوم یې دا سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي صحابه کرام له صحابه زه چې چاله چې ویر کوم دا دغه وجننا چې د غسر د مؤمن زیوت وي او دا چاله چې نو ویر کوم دغه سره مؤمن نشته بلکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کله کله چاله څه ویر کوم د یو عرض په بنیاد باندې
او چې چاله څه ور نکم هغه به په دا باندې خفه کېږي نه به مولا ډېر څه کوي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د غنیمت نه دا ویر کړه شروع کړله او قریشو نه یې ویر کړل. نو په انصارو کې د نبی ایمان والا داسې کشرون د هغوی په زړه کې څه خبرې راغلې او خبرې یې دا راغلې چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا کم تقسیم وکړو، عجیبه تقسیم یې وکړو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل قوم له ویر کړه کوي او موږ له یې ترو نه کړل. او حال دا دی چې وینې د مونږ د تورو نه څڅېږي، جنګونه مو وکړل، قرباني مونږ ور کړې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مونږ له څلور نه کړل او په مفت باندې د خپل قوم کسونو له ارث ور کړه. چې کله دا خبره وشوې په دغه خبرو باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خوشاله شو. خبر شو چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام خبر شو نو هغه انصار جمع کړل او چې کله یې انصار جمع کړل انصار یقین اول نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انصار له فرمایل اے انصار سو وجرو چې زه تاسو نه داسې خبره اورم کم چې مو تقسیم کړی دی پاغا باندې تاسو خفه شوي یو و دا خبره مولا تاسو نه رسیدل یری چې یاره پیغمبر خپل قوم له هر څه ور کړل حالان کې قرباني مونږ کړی یری وینې د مونږ د تورو نه تیوتی زخمونه مونږ وړلې دي ګزرونه مونږ وړلې دي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هر څه خپل قوم له ور کړل څه وجه چې تاسو دا خبره کړی دي انصار ویل فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قوم وی په قوم کې الله بار خلق وی خدای الله پیغمبره په مونږ انصارو کې چې کم مشرون دي کم د علم و د فهم ولا خلق دي قوم چې د عقل خوندان دي څوک چې اخيار دي څوک چې اصحاب الرأي دي هغه خدا خبره نه کړی د الله پیغمبر د هغه خدا نظریارو چې تو کم کور کړل مونږ پر ازویو او مونږ د تو تابعدار یو بقایا کام کشر زن نوی کسون زن نوی نوجوانان هغه په دا طریقه باندې خبره کړی ورو چې د الله محبوب خپل قوم له هر څه ور کړل او د مونږ خیول و نسوتلو اعلان کې مقابله تکلیفونه وینه تو یدل د مونږ د تورو نشوي نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل اے انصار آیاتو هغه خلق نو چې تاسو په خپل کې دی یو بل وینه تو یولې او اوس او خزرج اے انصار تو هغه خلق نه یو چې په خپل کې دی یو بل وینه تو یولې الله دل زر ولا قلم تو سې ورونه وګرځولو آیا تاسو هغه خلق نه یو چې د غیر الله عبادت من کولو کفرن کولو شرکن کولو الله جل جلاله زدل ولا قلم د کفر او د شرک او د ظلم نه خلاص کړ اے انصار آیا زه هغه کس نه یم چې تاسو غریبانو د خوراک د رقم نه لګیدلو الله دې لزر ولا قلم د مو په وجم جنگونه وکړل الله مولدور کړلو او تاسو دا څه خبرې کوو اصحاب کرام خو غلي نوست بیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انصار له جواب خای نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي انصارو تاسو په جواب کې ویلای شو چې یا رسول الله صلی الله تعالی هغه سړی نه چې د قریش او خلکو پرېخوي مونږ زوی در کړلو
ټوله دنیا د تو د امداد نه لوس ونیولو مونږ د تو په سر باندې قرباني وکړله چا زوی نه درکولو مونږ زوی درکړلو چا امداد نه کولو مونږ د امداد وکړلو چا د سره ایمان نه کولو مونږ د سره ایمان قبول کړو تاسو دا ویلی شو او د هغې نه پس پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته فرمایي انصارو والله العظیم که د هجرت وجه نه وای پیغمبر د انصارو سره دومره مینه والله العظیم که د هجرت اجر ثواب او د دغه چې کنده قیمتي کېدل ورچته درجه دا د مونه نه ختمې دی مو به خپل ځون په تاسو انصارو کې شمار کړی وای مو به ویلی وای چې ځان انصار یم وجه دارو چې مو هجرت تر کړی دی په دا باندې اجر دی په دا باندې نیکیرو په دا باندې درجې دي صرف دا درجې او دا نیکی ځون نه ختمول نه غواړم چې زه انصاري ځون بوت کم کني مو به تاسو ته چې کنده خپل ځون شمارلی وای او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ویلا والله العظیم ای انصارو که تاسو یوې کندې له لوړ شو او د نور خلق بل کندې لا یعنی یو طرف له تاسو ودرېږو د نور خلق بل طرف له نو زه به د تاسو په ټولګي کې ودرېږم بقایا یې په پوه کړل چې انصارو نو چې کم تقسیم کړی دی دا تقسیم مې د دغه وجه نه کړی خو دا خلک نوي نوي مسلمانان وو یا د ایمان و د اسلام سره د دوی زړونه تړلي شوي نه وو دغه وجه نه مو دوی له چې کنده ویر کړه وکړه او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام له یو بله خبره وکړه ځکه چې پیغمبر خو خپل ځون انصارو له سکا کړو نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي انصارو تاسو په دا خوشحاله یو که نه چې کله دا ټول خلک کورونو له واپس کیږي نو کورې د ځان سه اخون بوزي مال دولت دی همدارنګه چې کندې دنیا دا د ځون سه کورونو لوري او تاسو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ځون سه کورونو له بوزو په دا خوشاله یو کنه صحابه کرام انصار چې دا خبره اوریدله وای په چغو یو جړل او ویل اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم مونږ بالکل په دې باندې خوشاله یو او مونږ چې کم دې په دې باندې راضی یو او ته دې مونږ یې او مونږ دې تو په سار باندې هر قسم قرباني له تیار یو دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د انصار سره مینا او د انصار زنه کسونو چې کومه خبره کړې و په هغه باندې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې کله حقیقت ښکارا کا نو ټول په جړو شول او پدره کې په خمانتیا چې کوم دی هغه واسطه نبی علیه الصلاة والسلام چې کله د غزوه حنین د غنیمتونو د تقسیم نه فارغ شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حنین مقام نه پاغا کې د اوتاس مقام نه د اغه نه مکه مکرمه له روغللو او چې کله مکه مکرمه له روان شو جوړانه مقام له یی د اغه نه احرام وتړلو د عمره او مکه مکرمه له روغللو عمره یې وکړه او چې کله یې عمره وکړه نو ته مخ کې په عربو کې یو رواج وو متعه په پیسو باندې د لږ وخت لپاره نکاح کول او بیا پر خودل چې په پښتو کې ویلا پنن سبو وخت کې په پیسو زنو یې شیا یې کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه د دروازې دوړه چوکټونه نیولې وداسه او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل خبردار د نن نفس متعا د هر عمر او چون کې شپه د شپې دار ډیر خلک ویمنا نو ځنه خلک اور ودل ځنه ونر ودل دا رواج بیا خو چې کله غزوه تبوک شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام التم اعلان وکړو نو په غزوه تبوک کې چې شرکت کړي واغ اور ودل یا هر چتره مسله نو ورسېدل خو چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ زمانہ روغله حضرت عمر فرمایل دا شی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې کړی کنن نبات دا چا وکړل هغه له د زنو ولا کمی دوری وی هغه به ورکول شي هغه له د زنو ولا سزو ورکول شي دا شی حرام دی و د دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام معنا کړي الله رب العالمین دې مونږ ته صلی د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د سیرت سره مینه محبت پیدا کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
دبرنا بوري کوم دعا وکړو الله د خیر او د رحمت برانونه وروه الله څومره بیماری دي الله رب العالمین بیماری زیات شوی څومره بیماری دي الله رب العالمین ټول بیمارونو له شفای کامله عاجله ور نصیب کا یا الله حاضر جمع کې چې د چا په ځکه کم شرعي حاجت وي د خپل خزانو نه پورا کا صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ اجمعین برحمتک یا